عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تحت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی زما یو بیبی و چې ما ته ډیره محبوبه وه او زما پلار عمر رضی الله تعالی عنه د هغه بد شوه نو عمر رضی الله عنه د الله رسول ته درخواست وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې دا بیبي دې طلاق کا دی حدیث کې دا خبره ذکر کیږي چې د مور او پلار په مقابل کې بسړې د بیبي مینه او محبت شاته ورځي مور او پلار برازي کوي وجداد چې مور او پلار د جنت دروازه ده کاغذ عیش داغي بدل نشتا او بیبي په مقابل کې بل بیبي دنیا کې پیدا کیږي